من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس چا کړو عمر ابن جمح رضی الله تعالی عنہ ضعیف انسانو عمر زیات زامال تپوس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې څه خیرات کو او بچا باندې خیرات کو اوس څه خیرات کې داغه جواب مخ کې آیاتونو کې ملاويږي چې قول العفو اغه زیاتی مال خیرات کې خوځا ځان به اوګه نه پرېګ دی اوس وعلام ننفق چا باندې خیرات کو داغه جواب دی آیات کې دی يسألونك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون منا اي شيء ينفقون اكم یو شی چې مونږ انفاق کو خیرات کو قلت ورته وای ما غسان انفقتم چې تاسو خیرات وای خرچه کوي من خیر منا من مال د مالنا خیر په معنا د مال له فللوالدين پس د پاره د والدین او الاقربین خپل خپلوانو لرا والمساکین او مسکینانو لرا وبن السبيل او لازم د لارې مسافر لرا وما وغس تفعلوا چې کوي تاسو من خیر من صدقه د صدقینا فان الله پس یقینا الله تبارک وتعالى به باغی باندې علیم پوی دی اس جهاد بالمال بیان شو اس جهاد بالید بیانیږي خلق زکه نزی جهاد ته مرګ نه یریږي نو تقدیر د خیر او شر باندې عقیده جوړه کړي انسانا کتب معنا فرض فرض کړي شوی دی علیکم پتا سو باندې القتال معنا الجهاد او جهاد وهو حال دا جهاد چې کره لكم معنا مکروه لكم بد تبع استاسو یا شاق علیکم دروند پتا سو باندې رب کریم فرمائے وعسى خیگی ان تکرهو دا چه بدگنی تاسو شین یوشی لرا وهو حال دا دا چه خیر غربوی لکم تاسو دا پارا چه غنیمت دے شهادت دے و جنت دے غرد کنا وعسى قریب دا خیگی ان تحبو دا چه محبوب گنی شین یوشی لرا وهو دا شر لکم شربوی تاسو دا پارا چه غنیمت بفوت کیگی تاسو نا اجر بفوت کیگی تاسو نا چه جهاد نکویا والله والله تبارك وتعالى يعلم علم لري بخير او شر تاسو باندې وانتم تاسو چې تاسو لا تعلمون علم لري تاسو مسلمانانو نو تاسو خیر او شر ځان ته نشي معلومونه ظاهرا تاسو ته دا درون ښکاری نو دې کې خیرونه دي په جهاد کې اس رب کریم طریقه د احترام د اوقات مقدسه بیانې چې جهاد بکم ټیم کې يسألونك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشهر الحرام پبارد میاشتو د حرمت والا کې قتال فيه عن قتال فيه جنگ کول پر حرمت والا میاشتو کې چې سلور میاشتې د حرمت ذل قعده ذل حج رجب دیک صحابه کرامو د کافرانو مشرکانو نه یو کس مړ کړو چې نوم خضرمی وو معروف سره او مشرکانو کې عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه او دا غملګرو دا خضرمی مړ کړو نو دا د جماد الاخر میاشتې اخیری ورځ وا نو شوبه پیدا شو چې دا د رجب اول ورځ وا ک جماد الاخر اخیری ورځ وا نو دې کافرانو پیغورونه ورکړل تاسو څنګه قومه د احترامونو واش میاش بالکل نه پیژنې دا سړی مو ولې ومړکړو اول جواب دې تاسو ته پیغورونه څنګه درکې غلبیل کوزي ته وای چې تا کې دو سړي دي خپل سړو ته نه ګوري دا غلبیل دې کې څومره شرکیات خلق د جمعتونو نه منې کوي دا د قتل نه لوی ګناه ده اولا جواب دا دی چې دا جماد الاخر اخیری ورځ وا احترام والا میاشت داخل شوی نه ده رجب میاشت ده دویم جواب دا دی چې د قتل نه لوی جرمونه کوي تاسو هغه ته نه ګوري خلق د جمعتونو نه منع کوي کفر او شرک کوي نو دا قتل نه لوی جرم دی يسألونك تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشهر الحرام پبارد میاشتو د حرمت والا احترام والا میاش بارکی قتال جنگ کول فيه پر احترام میاشتو کې احترام والا میاشتو کې قلت ورته اے پیغمبر علیہ السلام قتال جنگ کول فيه پر احترام والا میاشتو کې
کبیر من عظیم وزرنا لوی گناه دا وصد او من کول ستاسو د مسلمانانو لرا عن سبیل الله یعنی لاری دا اللہ نا یعنی الاسلام دا اسلامنا اکبر دا هم گوریلو جرم دا قتلنا وکفر او کفرکم کفر ستاسو به پزاد دا اللہ بانی دا هم لوی گناه دا گوری دا قتلنا والمسجد الحرام عطف دے پا وصد عن سبیل اللہ باندے وصد عن المسجد الحرام من کول دا خلق لرا دا مسجد حرامنا دا هم لوی جرم دے دا قتلنا و اخراج وستل اہله اہل المسجد اہل دا مسجد منه دا دی مسجد حرامنا اکبر عند اللہ من اعظم وزرا لوی گناہ دا پنیز دا اللہ دا قتلنا دا اکبر عند اللہ دا طول سر لگی والفتنة کفر و شرک چی دے انتم علیہ چی تاسو پیئے کافرانو اکبر من القتل دا لوی جرم دے من القتل دا قتلنا قتل دا خدرمینا نو دی سنگ تاسو تا پیغور در که یخپل عیبون نگوری نو اس رب کریم فرمائی دا کافران چی دی دیر مکار دی پتاسو مشغولی پا احترامون ولا میاشتو کی ولا یزالونا ہمیشہ بوی دا کافران اس مسلمان تیزیا یقاتلونکم چی وجنی بتاسو لرئے مومنانو حتی تردی چی یردوکم منائے یصرفوکم چی واڑی تاسو لرا عن دینکم دین ستاسونا کفر تمواڑی شرط دادے ان استطاعو کچر طاقت وشی خو طاقت نکی گی ارمان دادے چی طول واڑی نو رب کریم فرمائی ومن هر غسوک یرتد چی مرتد شو منکم ستاسونا عن دینه دا دین خپلنا فیمود پس دے مرشو وهو دے کافرون کافر وی فاولائی کا پس دوا کسان چی دی اللہ حابطت من بطلت باطل شو اعمالهم عملون دا دی یعنی حسناتهما نیکیان دا دی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے بیا پا دنیا کی مجاہدینو تنشی ویرے چی تالی دلے نو ما خو منس کولو اغا بجماعت کی نو نا منز دی کولو خو مرتد کی دونا مخ کی دی منز کولو پس مرتد شی طول عمال دی باطل شو و اولائکا دغا مرتدین چی دی اللہ اصحاب النار ملگری دور دی هم دی فیها پری اور کی خالدون ہمیشہ بوی دائمون لا یموتون ولا یخرجون نبمری نب خارجی گی و سغا کسان چی خدرمی وجلے و مردار کڑے ہو یو گنگو سے پیدا شو چی دی تبا اجر ملاو شو کنا داغی پا تعریف کی آیت نازل شو ان الذین یقینا کسان آمنو چی ایمان روڑے دے والذین واکسان هاجروا منا فارقوا من اوطانهما جدا شوی دی د وطن خپلون وجاهدوا او جهادونه کړي دي د مشرکانو سره فی سبیل الله بلار د الله کې رب کریم فرمای اولئک دا کسان چې ارجون امید ساتي رحمت الله رحمت الله والله والله تبارک وتعالى چې غفور رحیم بخون کې مهربان ذات دی د جهاد مسله شروع نو جهاد کی ملکونه فتح کیږي نو ملکونو کی خاریو کی شراب هم وی داغي حکم بیانېږي یسالونک تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الخمر پبارد شراب والمیسر من القمار پبارد قمار جواره بارکی چې د دې څه حکم دی ابتدا د اسلام کې دا راو اولنی آیت د شراب متعلق دا آیت نازل شوه دی مخکې شراب راو چې دا نازل شنو او خيار صحابه کرامو زکی صحابه کرامو دا شراب پرې خودله بیا به بعضو صحابه اوس کلام نو چې دا آیت نازل شو ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا منځ دی کېږي منزل را دویم آیت دا نازل شوه دی نو بیا هم خلکو خلق منشو چې کله د آیت نازل شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو چې چا تاسو کو د شراب مبارکه نو نس صریح نو نازل نو هغه بچف شو کله چې د آیت نازل شو انما الخمر یقینا دا شراب چې والمیسر دا جواری والانصاب رجس خبيث پلیتی دا خبيث شه ده من عمل الشیطان دا عمل د شیطان دی فجتنبوه زانو ساتیا د دینه بس دا آیت منسوخ شو نو حرام شو شراب نو یسألونک تپوس کیتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
عن الخمر په بار د شراب والمیسر په بار د جواره کې قلت ورته وایا فيهما په دې دوانو کې اسم کبیر منا وزر عظیم لوی ګناه ده ومنافع نفع دی للناس د پاره د خلکو نفع دا د چې شرابو کې یو خوند ده خوشحالي ده او قمار کې د نفع دا د چې بسکور کې ناسه او مشقت نشته سختی نشته مال ګټه خو د فساد دروازې هم دی ګوره وی په جواره کې سره وشتل کړیو نو دشمنی ته نه جوړ شي بلدا چې شراب د اوس کله په ځان نه پويږي به خور امور ته نه ګوري چې څه ور سره وکړل نو اسمهما ومنافع نفع للناس د پاره د خلقو واسمهما او ګناه د دې دوانو اکبر لوی دا من نفعهما د نفع د دې دوانو نه عند الله ګناه غټه ده او په دنیا کې نقصانات زیات دي ويسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعم ابن جمح رضی الله تعالی عنه د سوال جواب دی ويسألونك تپوس کوي تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماذا ينفقون يشين ينفقون كم يوشي چې من خیرات کو اندازې څه شي دا قلت ورتوایا العفو ينفق العفو خیرات کې هغه کوم چې حاجت نه زیات وي خلا تجعل يدك مغلولتنا دا لاس بتړل هم نه پرې دی لاون حقیقت 60 پورې یعنی بالکل بلاس نه بندې چې بالکل خیرات نه کې یعنی بخیل ځان نه جوړ کې ولا تجعلها كل البسط او دمرم خیرات نه کې دمرم خیرات نه کې پورا لاس کولاو کې فتقعد ملوما محسورا تو به ملامت کړي شوی ناس خلقونه سوالونه کې نه خير الامور اوسطها درمیانه چلےګا كذلك هم دغرنګي يبين الله بيان الله تبارك وتعالى لكم تاسولا الآيات آياتنا لعلكم دي پر تاسو تتفکرون فکر کوي په آیاتونو کې پس کې فکر کوي په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې ويسالونك نو جهاد حکم شروع ده په جهاد کې خلق شهیدانيږي او یتیمان پاتې کیږي بچي یتیمان پاتې کیږي داغي ويسالونك تپوس کوي تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اليتامى په بار د یتیمانو کې دا چې کله نازل شو چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى هغه کسان چې مالونه د یتیمانو خوري دي خپل خېټو کې اور خوري نو صحابه کرام سره ډېر غم پیدا شو اسنه چې د یتیم د مال نس ذره مونږ ته ورسیږي صحابه کرام ډېر زاهدینو د یتیمانو مال نه بیزان ساتلو نو تپوس کوي تا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اليتامى په بار د یتیمانو کې قلت ورته اصلاح لهم اصلاح په اموالو داغي کې لاموالهم د پاره د مالونو داغي من غیر اجرت بغیر د اجرت نه بغیر د تنخانه اعظم اجرا لوی اجر دی وان تخالطهم کچره ګډوډوي تاسو خپل مال د یتیمانو مال سره فاخوانکم من فهو اخوانکم پس دا ورنستاسو دی په دین کې ګوره البته والله تبارک وتعالى يعلم علم لري یا يميز بين المفسد مفسد لرا هغه سره مفسد کوم یو چې یتیم مال خوري پچل باندې د خپل مال یو ځکه ور سره پچل کې د یتیم مال خوري نو الله تبارک وتعالى يعلم علم لري المفسد مفسد باندې په مخالفت باندې یعنی په ګډوډولو د مال د یتیم سره چې چلے ورته جوړ کړي دي من المصلح د مصلحنا یعنی دوانو ته بدله ورکیا هر یو ته بدله ورکي ولو شاء الله کچری اراده کړي بری تعالی د سختې استاسو لاعنتکم من الا ضيق عليكم خامخ بدرن والے راوستلو پتا سو باندې یعنی تنگي به راوستلو پتا سو باندې نو دا تنگي رانه وستا یعنی تنگي څنګه حرام کړي به تاسو باندې چې د یتیمانو سره مال مګډ وډوي خدا الله اراده ونکا د سختې استاسو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عزیز غالب ذات زورور ذات حکیم خاوند حکمت ده